اختر د خوشحالو ورځ ده، یو بل سره د خبرو اترو ورځ ده، د یو بل د حال د تپوسلو ورځ ده. نو تاسو ټولو ته زما د نصیحت دی چې دا ورځ داسې تېره کړئ لکه څنګه چې شریعت زموږ نه غواړي. دغه شان اهمه مسله هغه دا ده، د اختر په ورځ بعض زموږ ناپوهه ملګري او ناپوهه رونه او خویندې هغه په ګناهونو کې واقع شي او هغه د الله د شریعت خلاف ورزي کوي په دې طریقې سره چې د اختر ورځ هغه ټوله شپه ویښ ناسي، بیا د جمعې مونځونه د هغوی نه قضا شي یا د هغوی نه نور عبادتونه قضا شي او دغه شان بعض پکې د ټنګ ټکور پروګرامونه کوي او بعض والعیاذ بالله ډمان راولي او په دیرو کې دنه خصوصا د مسافر ملګري څوک فلمونو ته ناسي، څوک سندرو ته ناسي. نو کوم رب چې په رمضان کې زمونږ رب و هماغه رب اوس هم دی، هغه رب اوس هم دی. کوم کارونه چې ناروا و هغه اوس هم ناروا دي، کوم کارونه چې روا و هغه اوس هم روا دي. عام کوم کارونه چې په موږ شریعت پابندي لګولې ده هغه اوس هم پابندي ده. سندرې حرامې پروژه کې سندرې اوس هم حرامې دي، غیبت پروژه کې حرام اوس هم حرام دی. نور کوم ګناهونه چې فلمونو ته کتل، ټنګ ټکور، دروغ ویل، دوکې دړاکې، د هر څه پروژه کې هم حرام اوس هم حرام دي. پروژه کې چې کوم عبادات دي اوس هم هغه شتي. نفلي روجو سره تاسو عادت شوي یې، ټولو ته زما د نصیحت دی چې روجو سره عادت شوي یې نفلي روجې نیسئ، په هفته کې 2 ورځې روجې نیسئ، د پیر او د جمعرات او دغه شان که دغه نشئ نیوی په میاشت کې 3 ورځې روجې نیسئ، 14مه 14مه 15مه د 3 ورځې روجې نیسئ او خصوصا د شوال هغه شپږ روجې د نه پاتې نشي. چا چې د رمضان په میاشت پسې دغه شپږ روجې ونیوي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی کانه که صیام الدهر، لکه د چې پوره کال روجې ونیوي. ها د اختر په ورځ روجې نیول حرام دي، د اختر پر اولنۍ ورځ په دې ورځ روجې نشي نیوی، که هغه د لوی اختر ورځ او که هغه د وړوکي اختر ورځ، خو بیا تاسو ډایرکټ د دویم اختر نه شروع کولی شئ. اوس تاسو عادت یې دا موقع ضایع نه کوئ. دا روجې صرف د زنانو دپاره نه دي بلکې دا روجې د نارینو دپاره هم دي. ما چې خپله معاشره کې کومه خبره نوټ کړې ده نو هغه دا دی چې د روجو نفلي روجو د اهتمام زنانه اکثر ډېرې کوي او د نارینه نه کوي. نو د ټولې مسلې د نارینو دپاره هم دي کومې چې موږ بیانې کړې او دا د زنانو دپاره هم دي، په دې باندې عمل وکړئ. ټولو ملګرو ته دا پیغام دی چې تهجد لمانځه سره تاسو عادت شوي وئ، د شپې د لمانځه سره عادت شوي وئ، هغه خپل لمونځونه هغه شان کوئ. دغه شان تاسو د قرآن د تلاوت سره عادت شوي وئ، د قرآن هغه تلاوت پرې نه دی. د ذکر او اذکار سره عادت شوي وئ، ذکر او اذکار پرې نه دی. چا چې ګیره پرېښودې د پروژه کې ګیره وړه نه کړي، ګیره لرې نه کړي، ځکه چې تا په یو داسې کار باندې عمل کړی دی چې هغه واجب دی او اوس که ته دا لرې کړې ته په ګناه کبیره کې واقع کېږي. کومو کسانو چې د لمانځه اهتمام شروع کړی د خپل منځه قشان اهتمام کوي، کومو کسانو چې ځان د غلطو کارونو نه او د فحاشیانو نه ځان لرې ساتلی، اوس هم زموږ حقه دین دی او هماغه رب دی او هغه مسلې دي، اوس هم د هر څه نوټ کېږي، زموږ د اعمال ټول الله ته خیږي. نو داسې نه چې د دیندارۍ نه بعد بېدینه شي او داسې نه چې د محنت نه بعد هغه هر څه په سین لو کړي، داسې نه هغه عبادتونه ټول روالې او غزارې کړي، داسې نه هغه عبادتونو ته الله واپس په مخ راولي. ځکه دا خبره یاد ساتئ، د عمل د قبلېدو یوه نښه دا ده چې انسان د هغې نه بعد حالاتو کې بهتري راځي، حالات یې غوره طرف ته ځي. نو داسې نه چې ستا حالات داسې طرف ته روان شي چې هغه کمزوري یا دلالت کوي په دې باندې چې الله دې نه کړي ستا د اعمال الله قبول کړي نه. نو دا زما تاسو ټولو ته د زړه د کومې نه نصیحت